د اسلامي امارات د مشر شیخ هیبت الله اخونزاده د کوچني اختر په مناسبت په خپل تازه پیغام کې د افغانانو ترمنځ پر یووالي، ورورګلوۍ او د اسلامي نظام پر ساتنې ټینګار کړی دی. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. ګرانو کتونکو، که حقیقت نیوز چینل مو نوی سبسکرایب کړی، په درنښت سره همدا اوس یې سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ مهم او تازه خبر تر ټولو د مخکې تر تاسو در ورسیږي. د اسلامي امارات مشر شیخ هیبت الله اخونزاده د کوچني اختر په مناسبت په خپل تازه پیغام کې افغانانو ترمنځ پر یووالي، ورورګلوۍ او اسلامي نظام پر ساتنې ټینګار کړی دی. نوموړي ویلي چې ټول مسلمانان باید د یو بل په خوښیو او غمونو کې شریک وي او له قومي، ژبني او فرقه‌يي تعصبونو څخه ځان وساتي. د هغه په وینا اوس چې اسلامي امارات واک ته رسېدلی، دا یو ښه فرصت دی چې افغانان خپل یووالی پیاوړی کړي او د اختلافاتو پر ځای پر اتفاق تمرکز وکړي. هغه زیاته کړې چې خلک باید د دښمنانو دسیسې وپېژني او اسلامي نظام تر چتر لاندې په عزت او ازادۍ سره ژوند وکړي. په خپل پیغام کې اسلامي امارات مشر د دیني زده کړو پر اهمیت هم ټینګار کړی او ویلي دي چې باید د ځوانانو روزنې، تعلیمي حلقو جوړولو او جماعتونو پراختیا ته ځانګړې پاملرنه وشي. همدارنګه د هغه افغانانو کډوالو سره د مرستې غوښتنه کړې چې بیرته هیواد ته راستنه کیږي. نوموړي دا هم ویلي چې اسلامي نظام باید یوازې دیني برخو ته نه، بلکې د هیواد رغني او پرمختګ ته هم جدي پام وکړي. د بهرنیو اړیکو په اړه ټینګار کړی چې اسلامي امارات غواړي له اسلامي هیوادونو سره د ورورګلوۍ پر بنسټ او له نورو هیوادونو سره د متقابل درناوي پر اصولو ښه اړیکې ولري. هغه له نړیوالو غوښتي چې د افغانانو دیني ارزښتونو ته درناوی وکړي او د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي. د اسلامي امارات مشر په نړۍ کې مسلمانانو پر وړاندې هر ډول ظلم او بې عدالتي وغندله او ویل چې د نیکۍ امر او د بدۍ مخنیوي وزارت د ټولنې د اصلاح او فساد د کمولو لپاره خپلې هڅې روانې ساتلې دي. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو، دا زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر. تر بیا مو په الله سپارم.